ها دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ ملک کې یو څو کسان یو څو ملګري یو او هغه کوړمو له پیسې ورکوو د صدقاتو چې خلک یې موږ له راوړي چې د کومو کوړمو وس نه کېږي او غریبانان یې نو په بعضو کوړمو کې داسې خلک کي چې هغوی خپله مزدوري کولی شي خپل کار کولی شي خو هغوی عادت شوي په دې باندې چې د خلک ورله صدقې ورکوي زکاتونه ورکوي نو هغوی کارونه نه کوي نو موږ هم هغوی له ورکوو داسې کسان پکې راشي سوال دا دی موږ چې دوی له د خلکو د صدقې ورکوو دغه کسانو له چې دوی کار کسب کولی شي دا زموږ دا کار جایز دی او که نه الجواب اول خو دې وروڼو له الله دې له اجر ورکړي چې دومره لوی کار کوي او د غریبانانو او د یتیمانانو د کونډو خیال ساتي الله دې له دې اجر ورکړي بیا راځو دې مسلې له ګوره صدقې په دوه قسمه دي یو ته ویل کېږي واجب صدقه واجب صدقه څه ته وایي زکات ته وایي صدقه هر هغه شي ته وایي ته د الله دپاره ورکوې چې دا ما صدقه کو یا خو به دا واجب په تا باندې او یا به صحیح مستحب یې ته د خپل طرف نه کړي که واجب صدقې زکات یي داسې ووایه که زکات یي دې ورور ته موږ دا وایو که دا کم مالونه چې تاسو له خلک درکوي دا د زکات مالونه دي نو بیا خو قرآن کریم کې الله واضح زکات والا خلک ښوولي دي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دې کې ذکر کړي چې انما الصدقات للفقراء والمساكين غریبانو دپاره دي زکات دا به غریبانو له ورکوي نو هغه سړی چې په کار کسب باندې قادر دی او ځان له خپل دغه کولی شي او څه مشکل ورته نشتي بل نو دله نه دي ورکول پکار زکات یو حدیث کې راځي چې لا حظ فيها لغني ولا لقوي په زکات کې د هغه سړي حصه نشتي چې هغه مالدار یا زورور یو خپل کار کسب کولی شي دویمه صدقه د مستحب صدقه نو مستحب صدقه دا ته ورکولی شي غریب لم او مالدار لم ورکولی شي او داسې کس له هم ورکولی شي چې کار کسب کولی شي خو نه یې کوي دا ته هغوی له ورکولی شي دې کې څه حرج نشته چې دا مستحب ده خو بیا هم ګوره دا ده چې ته یې ورکړې هغه چا له چې هغوی څه هغوی ورته محتاج شي حاصل زما د خبرو هغه دا شو چې دا رونه چې د خلکو نه کم مالونه علي که دا مالونه د زکات دي نو بیا به دا لازم محتاجو خلکو له ورکوي هغه خلک چې طاقت یې کار کسب کولی شي او د ژوند حالات رواني هغوی به حقدار نه دي خو یو سړی دی چې هغه غریب دی و کله داسې هم کېږي چې کار کسب کوي او غریب یا پې قرضې ډېري یا پې بیماري یا کور کې ورته داسې غټې مسلې چې د پې وس نه رسي هغه ټیم کې بیا زکات ورکولی شي مستحب صدقه چې ده دا خو ورکولی شي غوره دی چې هغه هم هغه چا له ورکړي چې هغه صحیح محتاج ها که چېرته دا مال والا دا وایي څوک چې مال ورکوي چې زموږ دا مال به صرف غریبانانو له ورکوي نو بیا هم نشي ورکولی هغه خلکو له چې هغه غریبانانو کې نه راځي هغوی له نشي ورکولی ځکه چې هغوی ځای وکړو هغوی څه وکړو ځای وکړو کله چې څوک مال درکړي تاله چې دا پلاني ځای کې ولګوه یا پلاني ځای کې ورکوه ځای درته وکړي لازم بیا هلته رسوي لکه بعض ملګري زموږ نه تپوس کوي که نه ماله چا مال لا کړی وایي چې جومات کې ولګوه که زه پې کوی وباسم نشي ویستی پې کوی ولې ځکه چې هغه ته ځای ښولی تعیین یې کړی دی هلته به یې لګې والله اعلم